سلامونه ملګرو. یو عام انسان په یوه ورځ کې 2600 ځلې خپل موبایل ته لاس وروړي. یوازې دا نه بلکې د یو تحقیق له مخې په اوسط ډول هر کس د ورځې څه کم 7 ساعته په خپل موبایل کې تیروي. یعنی هره ورځ موږ 7 ساعته خپل موبایل ته ګورو، کله فیسبوک، کله ټویټر، کله ټیک ټاک او کله یوټیوب. د ورځې 7 ساعته په خپل موبایل کې ځان مصرفول په دې معنا چې خلک په موبایل روږدي شوي او له موبایل پرته ژوند سخت شوی دی، په داسې حال کې چې 10 کاله مخکې داسې نه و. خو څه وشول چې خلک په سوشل میډیا دومره کلک روږدي شول؟ تر شای جالب حقیقت دی. راځئ چې نن په دې ویډیو کې په همدې حقیقت ځان پوه کړو. Social media has thrust us all onto the head of a pin. The social media business is evolving a lot these days. Since social media apps have appeared on the scene, parents have struggled with their children using them. د 2023م کال د جنوري د سروې له مخې په ټوله دنیا کې 4.6 میلیارډ خلک سوشل میډیا استعمالوي، چې د ټولې نړۍ 80% نفوس کیږي. یعنی د دنیا له نیمایي هم ډیر خلک په سوشل میډیا کې مصروف دي. له ځینو خلکو چې د 1 ساعت لپاره موبایل واخلي سخت په تکلیفیږي، حتی له یو ډول سټرس سره مخ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په یو عمل باندې اوښتي او خلک پې روږدي شوي دي. په همدې خاطر د دنیا معتبر روغتیایي مرکزونه د سوشل میډیا استعمال له پوډرو، چرسو، کوکاینو او نورو سختو نشو سره پرتله کوي. دا رښتیا هم ډیره جالبه ده چې د پوډرو نشه څنګه له سوشل میډیا سره پرتله کیدی شي. د 2015 کال راهیسې د ټکنالوژۍ ځینې متخصصین په دې بوخت وو چې څنګه کیدی شي انسان له آنلاین ټولنیزو شبکو سره داسې عادت کړي لکه څنګه چې په نشه عادت کیږي، داسې عادت چې خلاصون ترې ناممکن شي. دوی د انسان په دماغو کې له یو حساس هارمون څخه خبر شوي وو او دا هغه هارمون وو چې د انسان د خوشحالۍ او سکون په وخت کار کوي، په ځانګړي ډول د انسان د اعتیاد یا روږدي کېدو سره کومک کوي. دا هارمون د ډوپامین په نوم یادیږي. د ډوپامین په نوم دا کیمیاوي مواد د انسان د مغزو په فعالیت کې ډیر حیاتي او ارزښتناک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول د خوشحالۍ په وخت، یو کار ته د تشویق په وخت، له یو ښه کار وروسته د آرامۍ د احساس په وخت کې. د مثال په ډول که له ملګرو سره چیرته په چکر لاړ شو، خوندور خواړه وخورو او ښه ساعت تیر کړو او خوشحالي هم محسوس کړو، د همدې خوشحالۍ په بدل کې زموږ په دماغو کې ډوپامین افرازیږي. د ډوپامین همدا افرازېدل موږ تشویقوي چې یو ځل بیا همداسې ملګرو سره په چکر لاړ شو او تفریح وکړو او په همدې ډول له چکر او تفریح سره عادت یا روږدي شو. یعنی دا ډوپامین دی چې انسان ته د آینده خوشحالۍ لپاره انګیزه ورکوي او د عادت باعث یې ګرځي. په برتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د پوهنتون استاد امان شمس د ډوپامین په اړه ډیر جالب وضاحت ورکړی. هغه وایي کله چې یو انسان نوی مین شي د هغه په مغزو کې د طوفان په څیر د ډوپامین په نامه کیمیاوي مواد افرازیږي. هغه وایي دغه مواد انسان ته د مینې، خوشحالۍ او هیجاني کېدو یو قسم ښایسته، خوږ او شیرین احساس ورکوي. مغزه عموما ډوپامین د مکافاتو لپاره کاروي، نو له دې امله د انسان وجود د ډوپامین افراز په مغزو کې بیا غواړي. د وخت له تیریدو سره د مین مغزه د محبوب سره تر لیدو لږ مخکې د انتظار په وخت کې ډوپامین افرازوي، چې همدغه حالت د محبوب د لیدلو د اعتیاد باعث ګرځي. او د انسان مغزه هم په همدې ډول په هر هغه شي روږدي کیدی شي چې لنډمهاله خوشحالي او آرامي ورکوي. د سوشل میډیا لویو کمپنیو د انسان په مغزو کې له همدې حالت څخه استفاده کړي او ټول اپلیکیشنونه یې په داسې ډول ترتیب کړي چې انسان ورسره په ډیره اسانۍ روږدي کیدی شي. هر چاته یې د پوسټ کولو موقع ورکړه، د لایک بټن یې ور اضافه کړه، د کمنټ برخه یې خلاصه کړه او د شیر بټن یې هم پکې ور واچوله، څو خلک له همدې لارې خوشحالي او آرامي احساس کړي. مثلا یو شخص خپل انځور خپور کړي، سلګونه خلک یې لایک کړي، لسګونه خلک ورته کمنټونه وکړي او په همدې سره د شخص ذهن آرامي او خوشحالي احساس کړي. شخص هم د واره تصمیم نیسي چې د دوامدارې خوشحالۍ لپاره بیا پوسټ وکړي او ورپسې یو بل پوسټ هم وکړي. له دې سره څه موده همداسې له سوشل میډیا سره تړلی پاتې کیږي او وروسته ترې عادت جوړ شي. د ټکنالوژۍ متخصصینو یوازې په دې قناعت ونه کړ بلکې د مصنوعي ځیرکتیا یو داسې کمپیوټر او سیستم هم ټرین کړ چې د سوشل میډیا د هر استعمالونکي رواني حالت معلوم کړي او هغه څه ورته مخې ته ورولي چې د هغه خوښیږي یا یې لیدل غواړي.
که تاسو همدا اوس په هره ټولنیزه رسنۍ کې نوی اکاونټ جوړ کړئ او سمدستي د یو انګلیسي کورس پاڼه خوښه کړئ، ماشین ته اطلاع رسیږي چې تاسو له انګلیسي زده کړې سره علاقه لرئ. په همدې شیبه به درته د نورو انګلیسي کورسونو پاڼې او مواد مخې ته راولي. که تاسو د انجینرۍ یوه ویډیو ولیدله، ورپسې به درته له انجینرۍ سره تړلي مواد او ویډیوګانې مخې ته راځي. هغوی چې ډیر عمر په سوشل میډیا کې تیر کړی وي، د مصنوعي ځیرکتیا کمپیوټر یا سیستم د هغه په دماغو بشپړ واکمن وي. سیستم پوهیږي چې د کوم خوراک خوښیږي، کومه موسیقي خوښیږي، کوم تصویران او ویډیوګانې خوښیږي او په مقابل کې هماغه څه ورته مخې ته راوړي چې د هغه په دماغ کې راوړي. د ټکنالوژۍ دا متخصصین په دې هم خبر وو چې انسان په دوه ډولو شیانو ډیر زر روږدی کیږي. لومړی هغه شیان چې انسان ورته اسانه لاسرسی لري او دویم هغه چې فایده یې زر ترلاسه کیږي. هغه خلک چې په جوارګرۍ روږدي شوي وي، لامل یې همدا دی چې جوارګرۍ ته لاسرسی اسانه دی او فایده یې هم په څو دقیقو کې راوځي. تاسو به لیدلی وي په کومو ځایونو کې چې سګرټ، چرس یا شرابو ته لاسرسی اسانه وي، هلته په همدې نشه د روږدو کسانو شمیر هم ډیر وي. په همدې خاطر د سوشل میډیا ایجادونکو ټولو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی تر هر څه اسانه کړ او فایده یې هم ورته چټکه کړه. که یو کتاب مطالعه کوئ تر څو چې 100 پاڼې ونه لولئ، د کتاب په محتوا نه پوهیږئ. خو که همدا اوس خپل موبایل راپورته کړئ، فیسبوک پرانیزئ، په 100 ثانیو کې به درته لسګونه مسایل مخې ته راشي. همدا اسانه لاسرسی او د زر ګټې ورکولو میتودونه وو چې د ټکنالوژۍ متخصصینو ته استفاده وکړه. مثلا د یوټیوب په پرتله په ټیک ټاک ځکه خلک زر روږدي کیږي چې د یوټیوب په نسبت ټیک ټاک ته لاسرسی اسانه دی. په یوټیوب کې به ویډیو انتخابی، بیا به پې کلیک کې او درته به چلانیږي. خو ټیک ټاک کې کلیک کولو ته هم اړتیا نشته. اپلیکیشن خلاص کا، ویډیو درته خپله چلانیږي او له ختمېدو وروسته بل هم درته چلانیږي. اوس پوښتنه دا ده چې ښه که په سوشل میډیا روږدي شو نو تاوان یې څه دی؟ لومړی تاوان یې د وخت ضایع ده. هغه وساته چې موږ په سوشل میډیا مصرفو، که یوازې 15 ساعته هم په بل څه کې مصرف کړو، د کال په اخره کې به مو لویه ګټه کړې وي. دویم او ډیر مهم زیان یې دا دی چې ډپریشن او خفګان رامنځته کوي. ځینې خلک د نورو فلټر شوي انځورونه په سوشل میډیا ګوري، د مایوسۍ احساس ورته پیدا کیږي. نوي ځوانان هغه وخت لا ډیر تشویش اخلي چې کله په انځور یا پوسټ کم لایکونه او کمنټونه راشي. یوه تازه څېړنه چې د اروپا په سوینسي پوهنتون کې شوې ده وایي هغه خلک چې په ورځ کې له 15 دقیقو نه زیات په سوشل میډیا کې مصروفه وي په رواني ناروغیو اخته کیږي. د اډکشن سنټر په نوم یوې ادارې د سوشل میډیا په اړه یو تحقیق کړی. په دې تحقیق کې ویل شوي هغه کسان چې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام ډېر استعمالوي په تصمیم نیولو کې به حتما مشکل لري. دوی وایي دا کسان ښایي داسې تصمیمونه هم ونیسي چې په مرګ یې تمام شي. دوی دا تحقیق په نشیانو او سوشل میډیا استعمالونکو دواړو کړی او موندلې ده چې دواړه ډلې معتادان ګڼل کیږي او یو ډول خویونه او مشکلات لري. خو صبر، داسې هم نه ده چې سوشل میډیا یوازې تاوانونه لري. په اوسنۍ زمانه کې چې ټکنالوژۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي، موږ نشو کولی یوازې د سوشل میډیا په تاوانونو خبرې وکړو. همدا سوشل میډیا ده چې موږ په څو شیبو کې د کورنۍ، خپلوانو او د نړۍ له حالاته خبروي. د همدې ټکنالوژۍ په وسیله د نړۍ په هر کونج کې خلکو سره اړیکې جوړولی شو. حتی همدې سوشل میډیا موږ ته دا زمینه برابره کړه چې خپل نظر او خبره په څو شیبو کې د دنیا هر کونج ته ورسو. د نړۍ ټول وګړي د همدې سوشل میډیا له لارې په خپلو دولتونو نیوکې کوي او د اصلاح لپاره مشورې ورکوي. ځینو څېړنو ښودلې چې سوشل میډیا د عامه معلوماتو په پراخولو کې له خلکو سره ډېره مرسته کړې. که تاسو له هرې موضوع سره علاقه لرئ او معلوماتو ته ضرورت ولرئ، یوازې موبایل راپورته کړئ او په یوټیوب، ګوګل یا فیسبوک کې ورته سرچ ورکړئ او بس. تر ټولو مهم دا چې د عامه پوهاوي په برخه کې چې څومره سوشل میډیا خپل مثبت رول لوبولی، بل هیڅ میډیا یې نشي لوبولی. خو څنګه کیدای شي چې له سوشل میډیا استفاده وکړو او پرې روږدي هم نشو؟ له سوشل میډیا څخه د مثبت استفادې لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې د سوشل میډیا لپاره ځانګړی هدف وټاکل شي. مثلا هغه خلک تعقیب کړو چې زموږ د علاقې وړ مواد خپروي، په موږ کې مثبت انرژي تولیدوي، او هغه خلک انفالو کړو چې زموږ ذهنیت خرابوي او منفي فکر ته مو وده ورکوي. د دې په ځای چې هر وخت سکرولینګ وکړو یا ښکته او پورته لاړ شو، ښه به دا وي چې د خپلې علاقې وړ موادو پسې لټه وکړو، غور پې وکړو، د ځان پوهاوي په خاطر په کمنټونو کې معقولې پوښتنې وکړو او په هغو بحثونو کې برخه واخلو چې زموږ عامه معلومات پکې پراخیږي. د خپل رواني روغتیا خیال هم باید وساتو. که چیرته مو احساس وکړه چې په فیسبوک، ټیک ټاک یا یوټیوب کې کومې ویډیو یا لیکنې مو په رواني حالت منفي تاثیر وکړه، سمدستي وقفه واخلئ او په راتلونکي کې د داسې موادو له لیدلو ډډه وکړئ.
همدارنګه له روږدي کېدو څخه د ځان ساتنې په هدف باید خپل لاسرسی سوشل میډیا ته محدود کړو. د دې لپاره غوره لاره دا ده چې اپلیکیشن له موبایل څخه ډیلیټ شي. که فیسبوک، ټیک ټاک یا یوټیوب استعمالوو نو د براوزر له لارې استعمال کړو. ترڅنګ هر ورځ باید د خپل موبایل د سکرین ټایم هم وګورو چې د ورځې څومره وخت موږ په سوشل میډیا کې مصرفوو. که 7 ساعته مصرفوو دا وخت تر 2 یا 1 ساعت پورې محدود کړو او قرار دا وخت نور هم راکم کړو. سو له یوې خوا مو روغتیا سالمه پاتې شوې وي او له بلې خوا به د ټکنالوژۍ له نړۍ سره نښلیدلې پاتې شوي وو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. ستاسو له ملګرتیا مننه. که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله مو مل.